لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، تاسو به په عنوان کې لیدلي چې موضوع نن ده د پاکستان په تجزیه کې د افغانستان ګټې. ځکه موږ ډېر زیات ځینې لیکونکي یا د ځینې تجزیه چې سیاسي تجزیه کوي، هغه ځینو داسې تجزیه کړې ده چې که چېرته پاکستان تجزیه شي نو دا به د افغانستان او د ایران تجزیه ته لار هواره کړي. خو دا خبره داسې ده چې موږ تر څو پورې چې موږ فکر کوو د پاکستان په تجزیه کې د افغانستان ګټې دي، تاوان پکې نشته. ځکه یو خو به داسې شي چې افغانستان به بیرته خپله خاوره ترلاسه کړي، د پښتونخوا او بلوچستان، او دې سره به لوی افغانستان جوړ شي. دې سره به زموږ نفوس چې دی هغه به زیات شي، او دا کله د کوم ځای نه چې په افغانستان کې مداخلې کېږي او لاسوهنې کېږي او د جنګونو دپاره لاره برابرېږي، پاکستان به کمزوری شي او قوت به ختم شي. ځکه چې همدغه څومره چې پاکستان پیاوړی کېږي همدومره په افغانستان کې لاسوهنې د دوی زیاتېږي، او هلته داسې ګوندونه لیکوالان په افغانستان کې ځینې د قومونو وړوکي ګوندونه دا په کنټرول کې راولي او بیا د افغانستان پسې خبرې کوي یا د افغانستان نه د ځان د جلاوالي دپاره کار کوي. ځکه که موږ تاسې وګورو، یو څه موده مخکې دغه مسله چې وه د په استرالیا کې یو افغان بازار و چې هغه هم هزارهګان چې د پټې هزارهګانو هلته تللي وو، د پاکستاني استخباراتو په لمسون باندې هغوی هلته داسې یوه موضوع راپورته کړله چې موږ دغه بازار نوم د بامیانو بازار په نوم باندې کوو، او دې ته بیا ځینې وخت بیا دا یوه غږ به هم کوو چې لر او بر یو هزاره. مسله داسې ده ځکه دوی ته که هزارهګان دا سوچ کوي نو دا باید دا فکر هم وکړي چې خپله په کوټه کې چې دوی چېرته اوسېږي هلته د پښتنو اکثریت دی، او دوی ته چې دی ځینې وخت کې که په دوی باندې ظلمونه کېږي نو هغه پښتانه د دوی غږ پورته کوي. د دوی سره کله که د ریاست لخوا نه هم ظلم کېږي، د پنجابي ریاست لخوا نه هم پښتانه د دوی سره ودرېږي، او که کوم بل قوم په دوی باندې ظلم کوي یا دوی دغه کوي دا ځپي یا ټکوي، نو دا پښتانه دي چې دوی شاته ولاړ دي. خو دوی ناپوهه دي، ځکه دوی هغه ځینې کسان چې د پاکستان د استخباراتو سره کار کوي، هغه د پاکستاني استخباراتو څخه پیسې اخلي او هغه بیا دغه کارونه کوي. هغه خپله د هزارهګانو د قوم قصه کې هم نه دي. موږ مسله خپله بېرته خپلې مسلې ته راځو. نو د پاکستان په تجزیه کې افغانستان ته هیڅ قسم ضرر نه رسېږي، بل دا چې په افغانستان کې ډېر لږ بلوڅان دي، او په کوم بلوڅان چې د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي هغه ډېره کمه جغرافیه ده. د بلوچستان ډیره خاوره چې ده هغه د پنجاب د ولکې لاندې ده، او بیا وروسته د ایران د ولکې لاندې ده، او زموږ سره چې کوم بلوڅان دي هغه ډېر زیات لږ دي. ما خپله د هغې هغه کومه جغرافیه چې د افغانستان کتله نو هغه ډېر زیات کم دي. ځینې په پاکستان خښ شوي ځینې کسان بیا داسې نظر وړاندې کوي چې دې سره د افغانستان به هم ځینې خپله خاوره به یا خپله جغرافیه به د لاسه ورکړي، مګر دا ناممکنه ده ځکه چې هلته دومره بلوڅان شته نه دي، او په کومه سیمه چې آباد دي هلته مو سره ټول پښتانه دي. نو موږ سره د بلوڅانو دومره خاوره نشته. بلوڅان خپل هم په دې باندې پوهېږي، او په بلوچستان کې خو بیا یوازې تنها بلوڅان نه دي، هلته خو ځینې داسې سیمې دي چې هلته مطلق د پښتنو اکثریت دی، او بیا ځینې داسې دي چې دا بلوڅان او پښتانه مخلوط ژوند کوي. خو دا اوس چې دوی لږ لږ مخالفت کوي، ځکه همدغلته په دې بلوچستان کې پښتانه او دغه چې دي د بلوڅانو په منځ کې چې دا نفاق راولي، دا هم د پنجابیان راولي او د هغوی استخبارات راولي. هغه دې په خاطر باندې چې په بلوچستان کې ځینې وخت کې دوی داسې ګوند ته ډېره زیاته برخه ورکړي، او یا یو قوم ته ډېره برخه ورکړي چې هغه بل قوم بیا خپله کله چې حق غواړي نو هغه داسې فکر کوي چې دا حق موږ ته د بل قوم یا بلوڅ نه دی راکړی، یا بلوڅان داسې فکر کوي دا راته د پښتنو د بلوچستان نه دی راکړی. نو هغه اصلي خپل دښمن هیر کړي، بیا دوی خپلو مینو کې سره په نفاق باندې اچوي او دغه جنجال جوړوي. نو که چېرته پاکستان تجزیه شي او هغه بیا د هغوی د کنټرول نه راوځي، نو بیا دغه ځای کې چې دا کوم مخالفتونه په دوی په منځ کې پیدا کېږي دا به هم ورک شي. بل دا کار دی چې دغه دی دا اوس خو موږ په دې باندې پوهېږو، ځکه چې که چېرته دغه د لوی افغانستان خبره کېږي یا کوزه پښتونخوا کې کله
پښتانه افغانستان غواړي نو بیا مغه شانته پنجابیان چې دي یا د پنجاب استخبارات چې دي په افغانستان کې خپل لاسپوڅي لري ځینې ایجنټان لري هغه بیا هلته چې دي دوی هڅوي چې هغه هلته بیا د افغانستان د نه منم خبره پورته کړي خو هغه ډېر زیات کم دي هغه ډېر په اقلیت کې دي نو هغه شته ځینې خرڅ شوي ضمیر خرڅه د پاکستان ایجنټان شته دی زمونږ په هېواد کې هم شته پخوا مو دا څو لسیزې خو پکې لا نور هم بیا ډېر زیات کار کړی دی خپل ایجنټان لا نور هم پسې زیات کړي دي نو ګوره د پاکستان په تجزیه کې ګوره موږ لوی افغانستان طرف ته ځو که بلوچستان د افغانستان سره یو ځای هم نشي خو بیا هم که هغوی چېرته یوازې خپلواک بلوچستان جوړوي هغه به هم بیا د افغانستان سره ډېر یو ښه اړیکې لري او بل موږ به دغه سمندر ته ډېره په اسانۍ باندې لاره پیدا کړو ځکه هغه به د پنجاب د کنټرول لاندې نه وي هغه به آزاد خپلواک بلوچستان خپلواک آزاد بلوچستان خو به داسې چې هغې به خپل حق او هغه کوم دغه چې دی هغه به خپل ترلاسه کړي ځکه چې هغه یو ډېر مظلوم قوم دی ځکه پنجابیان په هغه باندې ډېر ظلم کوي ډېر زیات وګړي د هغوی مړه کړل بیا ځینې وخت دوی داسې مثال راوړي چې اسلامي ملک کمزوری کېږي نو اسلامي ملک چې په نورو قومونو باندې ظلمونه کوي او د هغې استحصال کوي او هغوی ته خپل حق او حقوق نه ورکوي د هغوی د ژبې حق د هغوی د ځمکې د وسایلو حق دا ټول نه محروم ساتي نو خپله به هغه قومونه به غږ پورته کوي نو ځکه د شلې که موږ وګورو موږ هر یو که پښتانه یو که دا نور دغه څو خپل هغه شخصي ګټې چې بیا راشي بیا خپل حق نه تېرېږو خپل ورور ته هم نه تېرېږو د خپل ورور سره هم هغې ته بیا ګذشت نه کوو په هغه وخت کې بیا موږ اسلام او ایمان هر څه بیا رانه هېري مګر چې کله بیا داسې د ولس خبره راځي ځکه موږ هغه دا پښتانه چې سو هغه ولسي ګټو ته ژمن خلک نه یو په هغه وخت کې موږ بیا اسلام را مخې ته کوو ځکه موږ د یو بل چا د مفکورې دپاره کار کوو د هغې زموږ د یو څو پیسو په مقابل کې د هغې یو ګټې موږ ته مقدمې شي بیا د هغې دپاره کار کوو دا چې دی دا بیا بهانې کوي همدغه خلک بیا یو که کله داسې یو موقع برابرېږي چې پاکستان تجزیه طرف ته ځي یا اقتصاد ضعیفه کېږي یا پښتانه بلوچستان د هغې په مقابل کې راپورته کېږي نو تر څو پورې چې پنجابی چغه وي هلته مخکې د هغې ایجنټان د هغې نه مخکې په چغو شروع وکړي خپل غږ پورته کوي چې هله د پاکستان په تجزیه کې به بیا دغه ته نقصان دغه افغانستان ته پکې نقصان دی افغانستان ته پکې نقصان نشته د افغانستان لپاره پکې لوی ګټې دي ګوره که بنګالیانو ازادي واخیستله نو هغه خو د هند استحصال لاندې نه دي او نه د هغوی هلته حکومتونه بدلولی شي بلکې اوس هم هغه بنګالۍ صدر اعظم چې واخو هم دغه ته وتښتېدله هند ته وتښتېدله نو داسې چل دی او بل هغې د پنجاب نه خپلواکي واخیستله ځکه دا خو هم څه اسلامي فوز نه دی دا د پنجاب دوی پې هلته خپل حکومت کوو د هغوی ټول هر څه چې دی یو اقلیت ځکه په هغه وخت کې د مغربي پاکستان چې د اقلیت یو اقلیت پاڅېدو په اکثریت باندې حکومت کوو د هغې په خاوره کې د پنجاب فوز پروت و نو دوی خو د اسلامي اصولو نه بیرته کار نه اخیستو داسې نه ویل چې دغه ته د هغوی دغه خاوره چې ده او د هغوی دغه ژبه د دوی استحصال یا د دوی موږ د خپلې خاورې د مدنیاتو یا وسایلو یا د ژبې نه محروم نه کړو دا بنګالیان قوم باید هغې ته خپل حق ورکړو مګر نه دوی د هغه ځای نه هر څه راوړل هغه بیا په دې مغربي پاکستان کې صرف او صرف په پنجاب په لاهور اسلام آباد پنډۍ او په دغه منطقو باندې بیا هغه ټوله بودیجه د بنګال مصرفه ولکه تاسو وګورئ تر یو اویا کاله پورې به دغه پاکستان دغه سیمې چې وي دغه د پنجاب دا ډېر پرمختللي تللي او بل اقتصاد به هم د دوی قوي و ځکه چې دغه ځای باندې به دوی د مصارف نه کول هغه به ټول په دغه فوز باندې کول ځکه چې هغه د خپله د بنګال په پیسو باندې به بېرته د بنګالیانو استحصال کوو ځکه هغه ځای نه به دوی به بیا په هغه پیسو باندې په هغه بودیجه د بنګال فوج به قوي کوو بېرته به ورلو په هغې باندې به هغه به غلامان کول او په هغې باندې به بېرته د پنجابیانو حکومت راتلو لکه څنګه چې انګریزان راغلي ولته په دې بری صغیر په خلکو باندې په مسلمانانو هندوانو باندې به ټکس لګوو هم د دوی پیسو د پیسو په مقابل کې به بېرته هغه هندوان او مسلمانان په بېرته په فوج کې د انګریزانو نیول هم د دوی په پیسو دولت باندې به بېرته خپل هم دغه بری صغیر خلک غلامان کول ځکه چې هغې به هغه ټکس راټولوو او د ټکس په مقابل کې به بېرته هغه فوج به بېرته جوړ کړو او فوج باندې به بېرته د هغوی د هغه قومونو استحصال کوو نو دا کار پنجابیان هم کوي نو داسې چل دی چې په کار دا ده چې موږ خپله پښتانه بلوچستان دې ته وهڅوو چې تاسې د پنجاب د غلامۍ نه ځان خلاص کړئ پښتونخوا خاوره باید د افغانستان سره یو ځای شي او بلوچستان هم که دا ګڼي هغه هم کولی شي د افغانستان سره یو ځای شي او لوی افغانستان جوړ شي موږ په دې پوهېږو ځکه چې
دغلته په دې سیمه کې نور هم ډېر هیوادونه دي چې هغه ځینې د دې کار سره په مخالفت هم ښکاره کوي. خپله په داخل افغانستان کې هم ځینې داسې مونږ کې داسې خلک شته په افغانانو کې په داخل کې چې هغه هم ځینې پکې ګلخانان دي. زمونږ نه زیات د افغانستان نه زیات ژمن چې دي هغه پنجاب ته دي